ازبکستان او روسیې د افغانستان د ودې او پرمختګ په پار مهم اعلان وکړ. دغه دواړه هیوادونه افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا پر پله بدلوي، خو څنګه؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ، خو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د راپورونو له مخې د ازبکستان او روسیې د ترانسپورټ وزیرانو له پاکستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ د پراختیا پړاو د پیلولو تړونونه لاسلیک کړي. دغه اقدام چې د دې پروژې د عملي پلیتابه لپاره مهم ګام بلل شوی، موخه یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا له پاکستان سره نښلول دي. د منځنۍ اسیا د ټایمز د راپور له مخې د روسیې د ترانسپورټ وزارت چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به په ګډه په 2015 زیږدیز کال کې د دې پروژې د امکاناتو څېړنه وکړي، چې پام به یې د بار وړونکو توکو د ترافیک او د پروژې د اقتصادي ګټې په اندازه وي. راپور د پروژې پیلولو لپاره دوه احتمالي لارې وړاندیزوي. لومړی لاره مزار شریف، هرات، دلارام، کندهار او چمن. دویمه لاره په ازبکستان کې ترمز او نایب آباد او په افغانستان کې لوګر او خرلاسی. په پام کې دا چې د مې پر 15 او 14 د روسیې په کازان ښار کې د روسیې او اسلامي نړیوالې غونډې لپاره د پاکستان اوسپنې پټلۍ او د اسلامي امارت له پلاوي سره نورې خبرې هم وشي. تاشکند د 2015 زیږدیز کال په جنوري کې په افغانستان کې له اسلامي امارت سره خپل تړون وغځاوه، چې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې د پټلۍ چې د چین، کرغیزستان، ازبکستان او افغانستان د دهلیز یوه مهمه برخه ده، فعالیت او ساتنه وکړي. تمه کیږي چې د چین، کرغیزستان، ازبکستان د اوسپنې پټلۍ په بشپړېدو سره د دې دهلیز اهمیت نور هم ډیر شي. اوس مهال چین ته د منځنۍ اسیا پټلۍ د قزاقستان له لارې محدودې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.